خرڅ کړه. ما ویل چې نن دې لونګۍ کږه وږه ویلې ده پوه شوې څادر دې تر تاو کړ. دوکاندار مې ځان نه جوړ کړی که نه دوکاندار. مبین صاحب دا د کوم ځای انګور دي؟ دا د لوګاري شریف دی. دا وګوره د قندار خو خلاص شول فکر کوم هغه خو بیخي خوندور انګور دي د شمالي دي د تګاو دي د ننګرهار دي. چته دي جګ کمولی ښه مهرباني وکړه دغه بل څوک د اقبین رور کامره دې خلاصه که ښه ته په د انګورو په رابطه سلام علیکم. الله دې تا عزتمن لري. وعلیکم السلام. سلام یار مستیال صاحب سم خلک راجیګوه داسې خلک مه جوړ راجیګوه دلته ما سره جوړ تازه وکړي. جنرال صاحب محترم وعلیکم السلام. سلامونه نیکې اورم اوري کته سو جنرال صاحب هغه د اقبین کمره خلاصه ویده اقبین اوروره جیکسا کنی اډوکی خو بدینی ما سم کینه الله خبر دغه ای خدا دا بیا وای ما ته واده وکړي ښځه تا ته یار لکه بستره دغسې پروت یې نو ته لا حول ولا قوت. جنرال صاحب نن ډېره خوندوره ویډیو جوړه کړې وه بیا ما هم ریپوسټ کړله. څه شی و؟ حقبین ویډیو جوړه کړې وه تا یې څنګ ته ولاړې خلک عکسونه مکسونه در سره اخلي پوه شوې بیا هغه ترانه م ورسره لګولې وه دا خوږه ملګري دي که څه رقم ترانه یې م ورسره لګولې وه پوه شوې. ډېر غټ ارام چاقه ده اوف علي بالا بیار لطفا. ښه دلته زه څوکه به هغه مرستیال صاحب ته وګوره سم خلک پکې وګوره ته ما میډیټر که چې زه خلک درته راوخېږم چې خبرې ورسره وکړي جنرال صاحب. دویم کس نو نه جنرال صاحب ته ما مډریټر که چې زه درته راجي کړم ما وایه 10 نفره میډیټر کېږي 10 نفره میډیټر دا میډیټر نه کې بل ورځ زه په غم ککړ کړم دا یې وتښتېده. نه زه خو بل نسم کولی یقیني باش که ما مې شل پاس 10 نفره میډیټر زه ښه فعالیت کوم شاینا سنگار زم جنرال صاحب سم نه پاده پیدا کوم راخیزون اکبین دومره خلک بلاک کړي. جنرال صاحب سلام علیکم. هغه بلاک لري کوالک سلام. وعلیکم. خلاص کو جنرال صاحب از اون طرف خوب هستی؟ جان جور از بخیر هستی؟ شکر فضل افتاز بگو بیاد. کامرا واز است. این آمدیم بخیر. احترامات تقدیمتان. قربانت بخیر سلام بکن جان چطور هستی؟ خوب هستین بخیر هستین قراری جانتان جور. جنرال صاحب کجا رفت؟ اینا ما چطور اینستا کردی تمسایه چی؟ به خاطر که دمی صفحات مجازی شیر زیاد شده بود باز تمسایت نبود من آمد تمسا ماندم. بابا بیادر بود از برای خدا. خب ما گناه چی است شیر زیاد شده من آمد تمسا ماندیم در این کدام گپی نیست. از برای خدا تمسا چی معنی داره پکول جان؟ تمسا از جمله حیوانات حیاتین زماشتین است که هم در آب زندگی کرده میتونه هم در خشکه. هغه څه دی بل رقم لکه سیده بیکاره شای زه چې دغسې ووینم ترې ډارېږم تو نامې تو د تمسا نوشته که د میډیټر نیستم نه سمسیره نه اوبو کسې ګرځي چمشتۍ مگرمچ سلام علیکم. انگور فرزه نه انگور شکردره
نوش جانت انگورای شکردره را بخور نوش جانت. فهمیدی چی حال داری؟ جانت جور نوش است. جان چی میکنی نوش جان؟ با کولت سعی کو چی رقم ماندی سعی کو انگور کشورت به در باشه به خدا گه جان راست میگی. پس پکولا بوسی که کنم پکول پکولا بوسی کردم. اینا به می خاطر خودت یک لرکا دقیقه لرکا پکولا لرکا پکول لرکا خودت پکول پکولا ریکا لرکا لرکا پکول داس لرکا داس ها داس دا خشایده دا خشایده. ها نه 10 روپا کیلو ما خیچی بروت خدا تاو بتمنه کیلو 10 صاحب روپا ما شرم از به اگر خدا. صدای من امارات اسلامی میشنوم، من در افغانستان میای امروز هم کدید لایو بودم نتونستم کدید درد دلم بگویم. اگر امارات اسلامی صدای من میشنوه ویدیوهای موتور هم گرفته بودن به یک نوع که موتور خیلی خندی کرده باشیم پخش کرده بودن. درست است؟ از امارات اسلامی خواهش یک چند خواهش دارم. اگر امیر کنه تنها من بسیار مردم در افغانستان میآیه. اجازه است که ما بگوییم باید بگو چی درخواست داره ها تو باعث یک بگو تو جوان بگو خودم. اولین ها خواست بگو من بگو بگو امارات اسلامی افغانستان اینمیست که رهبرایی که در افغانستان سابقا زندگی میکردن، کسایی که خود رهبر میگفتن، رهبر من نبودن البته، خود رهبر میگفتن، اونا را به طلبه جایدادشان غصب کنن. درست است؟ شفاخانه، مکتب، مدرسه جور کنن جایدادشانه. خودشان یا یک دونه موتر کورولا یا یک دونه موتر فامید سراچه بتن که در یکان لاین کوته سنگی، لاینای فامیدی کمپانی، لاینای بیادر فامیدی پل خشتی اینجا کار کنن. مثلا ماشال دوستم یک دونه تونس بته که از لاین دلاین چی کار کنه، دلاین دی افغانان کار کنه، دی افغانان الا سرای شمالی. حتی اینو را یک فامید یک مرسیدیز بته که از سرای شمالی لاین پل خشتی چی کوته سنگی. این می رقم محمد محقق از کوته سنگی تا انگور کمپانی انتقال کنه انگور انتقال کنن. نه بله انگور انار انتقال مازده بر امرالای ساله یک دانه مازده تیلری داشته باشه نیمی انگورا و سیوا بیار انتقال بده. دکتر عبدالله کلینرش باشه یک آنجا تای پنچر میشه ای گپا. آمد کرزای بیادر یک دانه مستری خانه جور کنه در لوای بابا جان که اونجا بیادر سیاست مدارا موتراشون خراب شد باز بیا جور کنه. یک خواهشم از امارات اسلامی. حالا وقت ببینی جنرال صاحب دلیسه مریم استادتون که بیادر فهمیدید جنرال دوستم در اونجا استاد است. آده مازار آده مازار آده مازار آده مازار چیغ زده رئیس موتر صدا میکنه. بی دیگه خیلی خنده. فهمیدید دیگه جنرال صاحب ولی خواهش دوم اینمیست که همین توران دخترکارم اسماعیل خان توران اسماعیل خان چی کار توران اسماعیل خان توران خود دیگه اسماعیل خان بیچاره چی کار کنه و مو خود در دست داد دیگه. او حتی هم گریز هم کده نتانست مو خود در دست داد. اگر توران اسماعیل خان یک کار میکرد که امو ساته که ایره طالبا گرفته بود، درست است در جایی که در موتر ششته بود و توبه میکرد، در جایی اگر میگفت که عقاب زخمیم و میتوانیم کشته مگر محال بود لحظه کنی رامم. تویی که جسم تو میترسد از تصور مرگ، منم که زندگی دیگر است اعدامم. اگه اینی گپ میزد طالب باز بابام یک وظیفه میداد میده که هیچ در دیقانی را شروع کنم اونجا یکان کدوگک پیاز شفتالو یکان سیر بکاره بیادر اقتصاد وطن پیش بره. او خزم اول خود در دست داد دیگه. او بیادر دیقانی کنه یکان شفتل مفتل بکاره نه جواری بکاره بگوایت ببری بیادر درو کنی بگوایت ببری. فامیلی جنرال صاحب چی گفتی؟ خب بیخی خو شرط دوم شرط دوم همیست که همین مکتبا را آزاد کنه، زمینه کاربار را به مردم مساعد کنه، یکم دموکراسی باشه یعنی آزادی بیان باشه کمکه. تو زیاد هم نه که باز یکی دیگر را در روی سرک بالا سر یکی دیگر هم حقیقت آدم بگویه. درست است؟ حقیقت آدم بگویه. یکم آزادی بیان باشه، حق به حقدار برسن. با خدا ما والا خوش میشم، با خدا قسم میدم افغانستان بیایم هر کی نبیای ارامی باشه نه برای 3000 نفر. سومی که افغانستان تو افغانستان ژاپن جور میکنی باز میایی دیگه. سوم خواست ایست کمی بیرق از بالا کنن خلاص دیگه. ما از امارات خواست ندارم ولی خوب
میگه افغانستان سوته مسلمان و این حقیقت میگم جنرال صاحب، این حقیقت میگم برات. ما احمد خودم مسعود نگفتی که چی کنیم؟ میگم سایکو یک چیز شامت میتم جنرال صاحب، اینی کارتم از خو، اینی کارتم از اینک سایکو، اینی را آدم میشناسی؟ در این کارتم هم میفهمی چی نوشته است؟ این آدم شناختی؟ در این کارت من نوشته است محافظ خاص اینمی آدم، یعنی این کارت من نوشته است. ما که از این آدم خیلی ششت برخواست کردیم در خانه در شیرپور، خیلی با جنرال بسم الله خان ششتیم. اینا بیادر شیرپور چی جور کرده بودن؟ شیرپور اینا چی جور کرده بودن؟ اینا ما همونجا بودم میرفتم بیادر شیرپور اینا چی جور کرده بودن؟ ما درخواست می‌نویسم اینا بیادر فهمیدی، اینا بیادر خانهشون مکتب جور شوه، خانهشون شفاخانه جور شوه، وطن پس جور شوه. انگورای شمالی را بیادر فهمیدی ما یکان انگور چینی برم، ما خودم نمیگم که ما رئیس دفتر شم، یکان انگور چینی برم، یکان شفتالو چینی بیادر در مارکت ببریم، فهمیدی دادر با فهمیدی خوشه را در میسر کراچی بند کنیم چیخ بزنیم. خراب نکن بلی از خدا. در پاو جنرال سربانی خوب میشه. نه ما در پاو تته بان کلاکه میوه افغانستان بیادرش تو سایکو خواهد تو صدا کنیم دادر با با پاکستان 50 روپا با پاکستانی 50 روپا این تو چیخ بزنیم ارزانی شما جنرال مرد وطن که تو چی بزنیم با پاکستان 50 روپا ناستړی ماشه اصل چې کبه کیاو در کې بول. السلام علیکم عبد ماما. وعلیکم سلام خورټه څنګه څنګه شې برابرې؟ شکر د الحمدلله. وای وروره کمره دې خلاصه که مازه دا وکړه خورای میز وکړه انګیري نه ته خوره خوارې دې کړې دي وروره خوارې دې کړې دي والا چې خوارای موږ وکړه تیار انګورونو ته اوس ناسې د خلکو تشکره کوي خوارای خو موږ وکړه وزیران اوس ته تیار انګورونو ته ناسې انګوران خوره سمجي کې والا ډېر لرې ما اوس په غا کوي ما خدا انګوران د خلکو ته مخ کړه کوه د نن سبا غریبي وګوره ته انګوران خلکو ته دا خبره نه ده سمجي کې زه لره یم زه ډېر لره ځای کوي ما ډېر لره ځای کوي ما اوس ګردیز کې دی ګردیز کې دی شناخت ما ډېره وکړه مهرباني غي ما ده بل سړی خبرې درخې یو څه لایف ته راسه یا په خپله خبرې کوي بل سړی درخې یا تی هغه په غوږ کې درغږېږي موږ یې اورو چې دا ورته ووایه بس سړی مسخرې مه کوئ جنرال صاحب خو د مسخرو سړی نه ده چې تاسې راځئ هر یو وروره جانه خپل هغه کوئ پوزیشن پخوئ پوزیشن یې مه کوئ دا بل څوک د مهرباني وکړه تاج ولي د څه ده مهرباني ولی مهرباني سلامونه جنرال صاحب. مهرباني وعلیکم سلام ستړی مه شه څنګه حال دی ښې جوړې شکر د الحمدلله څوک یې مهرباني وکړه ما کمره دې خلاصه که کمره خلاصوم زه بله ورځ هم راغلی وم که نه ښې چېرته جوړې راغلی وې ځایو ته ما خیلی فارم ته راغلی وې ستړی مه شې ښه خیرات ده مهرباني وکړه خیر خیریت دی ما بله ورځ راغلی وم ویډیو خو یوټیوب ته خلکو ښې جوړ ده کرکټ هم بارکي چې مې دله راکړې وه ښه به خوشحاله یې فاریو ته ختلی ښی دا زه خو هسې پاریو کې یم خو بس خلکو به ښه پاریو ته کړو کوم ځای نه خبرې دی وایي چې الله دې ښه درسره وکړي په پاریو کې دې وګرځولم سعودي عرب نه خبرې کوې او جی څه غورې د سعودي عرب کې څه کار کوې سعودي عرب کې کمپنۍ کې دا انګور دې ډېر مزېدار را پیدا کړلی دا پاکستان در نه اوس نه اخلي که نه که نه څنګه پاکستان یې نه اخلي ولې مخکې به په پاکستان خرڅاو
والا که پاکستان یې وانه مخلي که نه غواګانو ته یې ورکوو. ګوره خبرې ته غوږ شه کاکاجي، پاکستان کې دغه انګور په 1500 روپۍ د کیلو، نو هغه یې تاسو د خوراک نه ډېر بره دي. دلته 100 روپۍ کیلو د پاکستاني 1500 روپۍ ته جوړېږي، نو تاسو د خوراک نه دي دا ښه. تاسو شپیشتې خورئ، شلغم خورئ، کدوان خورئ، دا شیونه خورئ، دا تاسو د خوراک نه دي. دا مونږ اروپا، امریکا، دوبۍ دغه ځایو ته برابر کړي دي. کیله جنرال صاحب کیله دی ویره سو امونه کیله خورئ، کیله خورئ، او کیله خورو، امونه خورو، ټماټر خورو. دا ټرس یې پکې راغله، بس هغه شیونه خورئ، ټیپر خورئ. دا انګور دې ځان ته ایښی دا خو خوره که نه جرنال صاحب؟ خورم یې نو یو کاټان مې وخوړه، بل مې راسپړلی ده. بریتونه خو دې ستا نه چېسته لاس پې وایه برېتې تا خو هلته خولې ورته اوبه وکړلې. سترګۍ جنرال صاحب دا یې تاسو د خوراک نه دي کاکا جانکه. دومره انګور میلاویږي ښه، دومره دانه یې دلته سعودي تنخوا عرب دې 600 ده کارډ 100 ده. تنخوا مې تقریبا ودرېږه شاهینه وروره، هغه دومره چې دي، دومره چې دي، هغه لوچي دي، هغه انګور نه دي. ما سره غږېږه والله چې داسې انګور دي جرنال صاحب چې درته یې وښیم که نه، داسې نه به خوله کې اوبه راشي. دغه خو نیم څښا دي او دا خو نیم څښا دي او نیم سم دي. څښا په دې کې نشته، د خپلې خولې ته دې کتلي دي، نیم غاښونه دې شته او نیم دې نشته. دا انګور دي انګور. هلته وګوره خوله کې د کړکۍ جوړه شوې ده، کړکۍ. خوله بنده که، خوله بنده که، والا خان د مه ډېر بد ښکارې کاکا جانه. نه داسې کمرې نه دې خواته شه، دا مې مونږ په انګورو خاندي. ګوره نیم پکې تور دی او نیم سپین دی، دا به نه موږ اخیستلن او تاسو خپل غاښونه ته وګوره، نیم شته نیم نشته. ته راځې د مونږ په انګورو خاندې. دې کې نیم دا څو قسمه دې کې کومه ده، کوم ځای پکې خراب دی؟ جرنال صاحب ستا لاوې ته سړی راشي ته بې عزتي کوې، پوه شوې، موږ درته احترام لرو، ته غاښونه یادوې. نو په دغه بې عزتۍ کې د تا عزت ده. ته څنګه وایې پاکستان انګور نه درنه اخلي او دا ده او هغه ده؟ په 10 روپۍ چې دلته یې هلته 1500 ته جوړېږي. دا خو در سره ګپ لګو که نه جرنال صاحب؟ ما هم د سره لګولی، سمه صحیح خوله دې ده. والله هغه ډېره بې عزتي دې راته وکړه د غاښونو. نه په دغه بې عزتۍ کې د تا عزت د خدای بنده ته راش د مونږ د افغانستان په میوو باندې خاندې. سړی مه شې وروره، بیا په پاریو کې ګرځي. بیا پاریو کې ګرځي. ودرستان یې مشهوره کړم. بیا په پاریو کې ګرځي. وروره ستړی مه شې، دا مایک دې چا خلاص ده، ستړی مه شې. موټر کې چې ناست یې کاکا جان ستړی مه شې. یو دراز غوبال ده، بېرته د ما غږ راځي، بیا دې راجګوم. خدای دې بیخ شین که ته دې مونږ په انګور. جنرال صاحب پاکستان د انګور نه اخلي، نه دې اخلي، خپله یې خورو. غواګانو ته ورکوم چې شیدې زیاتې وکړي. خدای دې بیخ شین که. والله زه دلته خو ستاسې موټرو لاندې سیم په تاسو مالا کله ورېږي. بلاګۍ در په سر کې په تاسو خدای خوړلی نه ده. دا جنت او دوزخ ځکه جوړ سوي دي ښه. جنت ته به هغه خلک ځي د جنت لیاقت لري، په مونږ خدای خوړلی ده. دا خبرې مه کوه. سوړه خوله دې نیولې د خپلو غاښو ته د فکر نه ده، لکه د تشناب سنګکاري د کناراب سنګکاري لرې لرې زیړ زیړ. ته راځې د مونږ په انګورو خاندې، بلا دې په دا مردار. لا حول ولا قوة الا بالله. د مونږ په شلغمو به نه خاندې، انګور خو ډېره لرې خبره ده که نه دا شی نه.
د سره د پاریو غم پوه سي نور غم یې نه و د تا سر واري دومره بېزته کې وله سوال لرم دا د دلته یو ملحد د دغه بلاک کړمه لاړې پر پدر د نالت څه بلاک سولې ده شکل ته دې ګوره ښه وا مرستیال صاحب ته ماټ راوستلې ته اوس ولاکه څوک جګولی یم سې یاره څه عجیبه شی ته ولا خلک راجي که مرستیال صاحب مې لږ څه ویده سوی ده هسې مثلا مرستیالان چې ورځ خامخا به وي دي پښتونه مهرباني وکړه پښتون راختلی دی جنرال صاحب وینې حاجي شاهین ته د اکاونټ چک نه زه نه یم میډیټر جنرال صاحب بیا وګوره نه یم اوسه پورې بیا ګوره بیا دلته ما ته خپل علامه راکوي نه یم اوسه پورې نه لږ وخت صبر ته وکړه نیټ به کار سم نه کوي بیا راځي आवाज ورسره ډبل سي نه کېږي والا شی نه کېږي او ته خو مې فالو کړی فالو دې نه کم نه کېږي که نه ای دروغجنه بغیر فالو هم کېږي فالو بیا که کنه تو والا خو دې غټه تنه باندې زه تا ته سوال کوم چې فالو مې کولا که بلې اوسه پورې په دا تاریخ کې هم چاته هېري السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جنرال صاحب جوړې بخیر یې شکر ده الحمدلله مهرباني مننه واتساپ کې میسج درکړی کار مې و د سره زه انشاءالله اوس دې بلاک کوم واتساپ کې بیخي بیا چرته څه ته هم مرستیال صاحب داسې خلک راجګوي واتساپ کې میسج زه کله واتساپ لرم دلته هم بلاک کا واتساپ کې به زه بلاک کوم بس خبره ختمه تو خدای جنرال صاحب نومره په ناز یې مخوره قسم دلته یې ماخلو د غره کم وګو کې مړ دې کړم موبایل صاحب چپا کېده د هیڅ مشکل نشته مرستیال صاحب السلام علیکم جنرال صاحب وعلیکم السلام خیرت شه جنرال صاحب دوبۍ نه خبرې کومه 2 سواله مې درنه جواب یې راکړي یو خو اول خو دا سوال نه کوم چې پېښور کې یو جنکی در د انګورو باره کې هر وخت تاسو سره کتاب باره کې ویډیو جوړي یو دې سوال جواب راکړه او دوم سوال دا در نه کوم چې د کابل او د کندهار لوی لارې چې دی په دې باندې چې دا د رفتار حد ولې نه مقرره وي نن هم چې د په غزني کې کسان اکسیډنټ کړه او شهیدان شوي هغه نجلۍ چې دا ویډیوګانې کې هغه د څه کېږي څه مې څه کوو پس فاس یو خبره ته کوم زه افغانه یم هغه څوک د تا خپله معلومات دا څنګه دا سوال ما نه کوي نو تا باندې خدا تا نو ځکه سوال کوي چې ګوره هغه چې د دې خبرې کوي خو مطلب بل د کابل په لاره باندې تمې د لوی سړک باندې دا هغه جو د حد رفتار ول نه مقرره وي خدا مقرره کړي به د اکسیډنټونو شهیدان باندې کړي جلې دې څه کېږي د رفتار پرېږه د هغه ترافیکو رئیس نه پوښتنه وکړه
ما او ته افغانیان یو که تا خپل یې موږ هم خپل یو نو خو ساره پیلې ته کومه نجلۍ ښې نو زه خو پوه نه شولم دا داسې خلک دي ښه جنرال صاحب دا داسې خلک دي ښه اوس لایف ته راوخې زیاتي په دې نه پوهېږي چې زه څه ووایم خو راځه یو څه ووایه زیاتي ما ته یو دوه خبرې وکړي وا سړی خدای ته وګورې واړه خو هم نه یې لایف پسې راوخې زه خیر وعلیکم ستړی مه شې مهرباني وکړه وروره که یو ځان شپږ اووه کسان نه راځي وه جنرال صاحب جوړ یې خیرات ته شکر ده الحمدلله مهرباني وکړه قرارې دې شکر ده خیر خیریت ده دغه انګور ډېر خوند خورې ډېر به خواږه سوي دي که نه د دې میزان یې خوالي یو بیخي چېرته یې کوم ملک یې څرنګه کوم ملک یې میاخېله ډېر شور ده در سره وه میاخېله ډېر شور ده در سره ما سره شور ده اوس قرار شولي ته به وایې اډه کې ولاړې وه وروره ښکته یې کړه سلامونه جنرال صاحب جوړ په خیر ستړی مه شې وروره مهرباني خیرات به کوي الحمدلله ته څنګه یې ښه په خیر یې ډېره مننه کوم جنرال صاحب چې لایف خیال صاحب دغه هغه کې چې کوم دي ښه مهرباني وکړه وروره نو ډېر خوشحاله شوم جنرال صاحب چې تاسو سره مې خبرې وسولې